الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا تفسير باخرني درس کې منګه د الله په توفیق سره سورة النحل ختم کړو او نن به ان شاء الله د سورة بني اسرائیل نه شروع کوو. دته سورة الاسراء وای او سورة بني اسرائیل وته وای. دا کم چاپ چې زموږ په ملک مشهور دي نه به کې ته بني اسرائیل لیکلې، کم چې د عربو ملکونو کې نه کې ته اسراء لیکلې. نو دې سورة بني اسرائیل او سورة الاسراء وته وای او دا مکی سورت ته او بدی کې یو سل یولس آیتونه دي او 12 رکوګانی. په دې صورت کې الله سبحانه تعالی یو څو خبري بیان کړي، یو څو مقصدونه بیان کړي. یو دا چې د الله سبحانه تعالی توحید ومني او د الله سره شریک نه جوړوي. دا خو غالبا د مکی صورت موضوعي. دویم دا چې پیغمبر مخالفت پنه کوي، د دې د لاسه تباشي. دریم دا چې کوم قومونو د خپل پیغمبرانو خبره نه منلې، الله سبحانه تعالی هغه هلاک کړي. رئیسی موضوع د رسول صلی الله علیه وسلم د رسالت په باره کې او پیغمبري په باره کې خبري شوي او د رسول صلی الله علیه وسلم په پیغمبري باندې چې اعتراضات کړي، شبهات پیش کړي، نو داغي جوابونه په دې صورت کې شوي. په دې صورت کې الله سبحانه وتعالى وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا. پاکید الله لرا غزات چې بولید بند خپل شپې من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ده مسجد حرام ده مسجد أقصى پوری الذي باركنا حوله، هغه چې برکت چولې دې منګه غیر چاپیر داغینا لنريه من آياتنا، د دې د پر چې خایو موږ دته د نخو د قدرت خپلنا انه هو السميع البصير. یقینا الله اوریدونکې لیدونکې دی. د اسراء واقعیت به الله سبحانه وتعالی اشاره وکړه. پاک دی غزاد چې خپل بندې بوله او د شپې د مسجد حرام د مسجد اقصی پورې. اولنی مسله الله سبحانه وتعالی دې چې خپل پیغمبر ته بنده ویلې به عبده. پیغمبر کډیرو موچت شو، ډیرو موچت مقام دغه خو د الله بنده دی، د الله د بچای لاندې دی، د الله د تصرف لاندې دی. نو به د ظلم دی چې سړی راولږي او د پیغمبر راوچت کې د الله سره یو شان کی. الله خصفاوی بنده دی زما، دا بازوی دا بنده نه دی، دا دغه د نور ټوکړه دی، یعنی الله په شان دی ولې بالله. نو دا یو فائدہ. واقع د اسراء معراج دا واقع چې ده د نبوت په 12 کال رسول سم په مکه کې څو کال تیر کړی دي 14. په 12 کال باندې تقریبا د هجرت نه یو کال مخکې د معراج د واقعه را پیښه شوی و چې دغه تفصیلی بیان د سیرت په درسونو کې کیږي. د مقام د تفصیل نه وي. رسول صلی الله علیه وسلم د ام هانی په کور کې و چې هلته بس جبرئیل لاغه او د دوانه په یو براق باندې سوار شو د شپې. دا براق یو قدم به دومره لري لګیدل کې د سترګې نظر په اندازه باندې چې څومره تلری کته شي دومره باغ لري لګیدو. بیت المقدس ته فلسطین ته بوتو، الته خپل براق یو کمر پورې وتړو او بین الله سبحانه وتعالى ولا د پیغمبرانو د روحونو را جمع کړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د غوی امامتي وکړه.
بلغه ځل الله سبحانه وتعالى اسمانونو ته بوځو او په اسمانونو کې د آدم عیسی ادریس هارون موسی او ابراهیم علیهم السلام هغه سره ملاقاتونه شو هغه په سلامونه واچول بلغه نمبر لاړ او د الله سبحانه وتعالى سره خبري وکړي اول ته الله سبحانه وتعالى د قدرت لوی نه خلیدلې جنت او جهنم ورید او سدرۃ المنتهى تر رسیدلو نو ډیر عجایبات لیدلو او صحیح خبر ده چې الله یې نه لري عائشہ رضی الله عنها نور صحابه کرام د فتوا ورکوله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله دیدن نه دی نصیب شوی دا کمزوري خبره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله عرش ته ورسېد او الله ولیدو ولید بالله بس پکې په دې قصو کې د قصګو مليان چې په دې کې لګمالګه مسالو لګي داخله کوجاړي به صفاتو کې چې د مولوی صاحب تکړه د بس پکې وی الله سره په عرش کې نه سو ولید بالله بس وی الله سره غاړه ملا وکړه د اسمه چې توریدلی کې نه قصه کې د مليان وی ټول کړ الله په شوي کته راغی د دې ځنه سره بوته نو دا ټول قصې دې لپاره کوي چې یو خو جهلی اسو کې چې بیانې دغه سره علم نه دویم دا چې فطرت ته د انسان چې د قصې ډېر خوخی بیا قصې ډېر خوخی چې دې لږ اثر کوي او خړې د سترګو روح کیږي د بعضو مليانو مقصد دی چې لکه داخله زما صفاتو کې د غیر لپاره به دا قصې کوي نو حقيقي قصه به سلور کرخی د دې دروغ سره د غیر یو کتاب لیکل کی د باغی بن عوام متاثر شي عوام متجاړي به کته عوام متسلبيري و چې د دروغ ویل د قصه غلطه ښه دومره غټه قصه یې غوړه نه پویدو ځکه به د دین مشرانو د شي مولا بدی شو چې په قصې کول لري امام مالک رحم الله به وی که څوک ماته وی چې د رسول سم په مسجد نبوي کې د رسول سم په جمعات کې په یو ګډ کې ور لګیدلې د شي د لاس او بل ګډ کې یو دروغجن مولا ناس ته خلکو د قصې بیانې ناغي زموږ د غور وخت د غور زما وخت خدای مینه له وخت چې په ګډ کې ناس ته د قصې ګوري ځکه چې دوی غالبا دروغ وي ها قصې جایز دي قرآن او حدیث چې راغلي حدیثونو کې صحیح سند کې صحابه او تابعین او ادوارو دغه د وختونو قصې بیانوه ستاسو سره کوم دي چې واقعره په خشي جبې کې عبرت فائدې بیانک خو دا چې خپل دین دغه جوړ کې چې همیشه قصې او خوبونه دي قصې او خوبونه دي نو دا اکثر هغه خلک چې دغه سره قرآن او حدیث علم نه قرآن او حدیث په سره نه چې سره د قرآن او حدیث د بیانولو نه فارغ شي نو بیا به درو قصو درو خوبونو ته ووړي کنه نو دوی چې فارغ شي دي قرآن او حدیث دعوت نه مطلب چې دوی قرآن او حدیث شتینه ځکه چې قرآن او حدیث دعوت نه سره د قیامت پورې نشي فارغ دومره سشتي الحمدلله د دعوت ته پاره چې به کی ضرورت نه راځي دي ته چې درو قصې جوړ کوم خوبونه بیانو پلانی سب دا وریدو پلانی سب دغه وریدو مونږ دا وریدو هغه دغه وریدو خبره ما دا کوله چې رسول الله د الله سره خبري کړې دي خو دیدنه ولا نه دی کړي په دې موقع باندې الله سبحانه وتعالى پر رسول الله باندې 50 منځونه پرز کړو واپس شرط موسی علیہ السلام ته شي چلو شو الله 50 منځونه پرز کوي نشي کولای ست امت دمه تجربه رسول الله تو راتو دي جن بدلېګو رسول الله ته خبرو کړ کم بشو اخره کې به الله سبحانه وتعالى پینځه کړ وی پینځه دی وجري د 50 دی نو موسی علیہ السلام سبحان الله پیغمبرانو تجربه موسی علیہ السلام ته دام نشي کولای لارشه کمیک د پینځه مجرم ګرستا امت نشي کولای نو به رسول سموي چې نور حیا کوم او الله خو نه نشم ورته خدای ټول درسه ګوره په یو شپه کې شي اسمانونو ته خطه د الله سره ملاقات به رسول سم سحر له واپس راغله سحر له چې رسول الله دا خبره بیان کړه مکی مشرکین دا غوی په تعجب کې پریوت بیت المقدس ته چې سفر کې
څومره وخت به لګي ته به کې دا مې اسمانونو ته ختلی یم. بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه چا وویل ملګری خو دې شي وایي په رښتیا دې شي وایي او دې شي وایي چې دې شي وایي بیا صحیح ده چې هغې وایي بیا صحیح ده. دا ورځ نه بابا نوم کېښودی شو صدیق. او الله سبحانه وتعالی رسول وسلم ته د بیت المقدس هغه نقشه مخې ته راوسته د مکې مشرکین چې تپوس کو هلته سي چل هلته سي چل رسول وسلم ته ټول هغه نقشه بیان کړه. بیا موږ انکار وکړو. ناشنا خبره ده چې دا واقعه الله چې کله را پیښه کړه دې ته نږدې د رسول صلی الله علیه وسلم تر ابو طالب مړ شو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي خدیجه رضی الله عنها دا مړه شوه. دا پر رسول باندې غټ مصیبت و. په هغه وخت کې دوه اوچت انسانان د رسول سم په خوا کې هغه د دوه بیبي خدیجه رضی الله عنها ته پوس مکو چې هغه رسول د پر رسول قرباني ورکړي. بیا تر ابو طالب څومره کوشش او مهنت کړي د دوه دي تمړ شي په یو کال کې. هغه ته په سیرت کې عام الحزن وي د غم کال وته وي. دا د غم کال پر رسول سم باندې نو دا غمونه چې پر رسول سم باندې رالو الله سبحانه وتعالی ول تحفه ورکړه. ده بوی تر اسمانونو په چکر باندې چې دې سره د زړه ته تسلی ملوي شي. په دې کې یو بل فائدہ من المسجد الحرام بندې بوله د شپې د کم زینه د مسجد الحرام نه. حالانکه رسول الله د امهانی په کور کې و د جمعات کې نو د مسجد الحرام کې نه دینه د فائدہ ول علم عند الله. اگر کله علماء منځ کې اختلاف ته چې د ثواب چې الله ورکوي یو مونږ په یو لاک آیا د صرف په د جمعات کې دنه ده کنه د حرم په حدود کې هر ځکه چې مونږ کې د ثواب ملوي. زما خپل ځان سره دې ته مطمئن دي چې د حرم په حدود کې په هر ځکه چې مونږ کې نو یو مونږ په یو لاک دی. د جمعات لازم نه وي. اگر که جمعات غوره دی څومره چې کعبې ته نږدې نو دومره ته غوره. هم خبره ده کو چې د ثواب د حرم د حدود لپاره دی که صرف دغه جمعات لپاره دی کم کې چې خلک د نماز کوي. نو بعض علما وایي چې نه جمعات لپاره دی او خپل دلایل پیش کوي او بعض علما وایي چې نه د ټول حرم لپاره او خپل دلایل پیش کوي. او هغه کې دغه په دلایلو کې یو دلیل دی چې رسول الله د امهانی په کور کې دی الله غزي ته مسجد حرام ویلې. حرم چې څومره حدودي ټول ته مسجد حرام ویلې کی. دویم دلیل پیدا چې د حدیبیه په موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم ځای کې پړاو چولو ناغه د حرم د حدود نه بهر علاقه وا او د حدود وسره بالکل لګیدلی د حرم ده. نو صحابه کرامو چې کله د منځ ټیم راغې رسول صلی الله علیه وسلم به دغه ځینې دی خوره وړي. دا سوچ خبره چې زینه یو شان دی به دلته سره راوړي او جدي سره راوړي خو چې چلې او چل لري چې دلته ثواب ډیر ملوي چې د حرم حدود دي. والله اعلم. الذي باركنا حوله هغه مسجد اقصی چې غیر چا پیر موږ برکت چولې د زمکه برکتی زمکه د فلسطین ده د شام د زمکه د پیغمبرانو زمکه ده. الله د برکتی زمکه ویل. الله سبحانه وتعالى التجسوکم د مسلمانانو سره ظلم کوي. الله سبحانه وتعالى په دې مبارک میش کې غوي تباہ او برباد کوي. او الله سبحانه وتعالى زموږ په غرونو باندې په شام کې په سوریه کې په فلسطین کې الله سبحانه وتعالى په باندې خصوصي رحم وکړي. انه هو السميع البصير. یقینا الله لدنك واتینا موسی الكتاب او ورکړو موږ موسی علیہ السلام ته کتاب. خبر एकदम د چا شروع شو موسی علیہ السلام وجدله چې الله سبحانه وتعالى موسی علیہ السلام دې بوله وسلويختو شپوله کوی تورته نو ځکه په سید موسی علیہ السلام خبره شروع کړ. الله موږ ورکړو کتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل او ګرځولې او منګه هدایت لپاره د بني اسرائیلو. الله تتخذوا من دوني وكيلا. پدې خبره چې منی سي سوا زمانه کارساز. ذریه من حملنا مع نوح. اولاد دغه چې منګه
سوار کړیو د نوح علیہ السلام سره دو ټول اولاد دغه منګم سوار شیو د نوح علیہ السلام سره کشته کې په دې ورسېدي ځکه چې څوک چې په دې کشته کې سوارو د غونه بیا مونږ پیدا شي سلسله راغلی نو ځکه دې ځکه الله اولاد دغه چا چې مونږ سوار کړیو د نوح علیہ السلام سره انه كان عبدا شكورا یقینا هو بند شکر گزار داغه بلار روان شي شکر وباسي الله نه علاوه بل معبود منيسي وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب او فیصله ورولي ومنګ بني اسرائيل ته کتاب کې لتفسدن في الارض مرتين خامختا صبح فساد کوي پزمکه کې دو پیری ولتعلن علوا كبيرا او لوی بکوي تاسو په لوی غټي سره الله سبحانه وتعالى بني اسرائيل په تورات کې دا فیصله ورولې و چې تاسو به دو پیری مخالفت کوي په تاسو باندې عذابونه سو پیری راځي دو پیری براشي هر پیر له چې دی مخالفت کړي دی الله په عذاب راوستي دا زمون تربیت په کې الله چې لکه څنګه دی بنی اسرائیلو د خپل پیغمبر او د تورات خلاف ورزي کړي الله تبا کړي دي چې تاسو هم هلاک چې کله تاسو د خپل دین پرې دی د قران پرې دی پیغمبر پرې دی فاذا جاء وعد اولاهما نو هر کله چې رااله وعده ولنې د دوانو نه اولنی د دوانو نه یعنی الله دی ویل تاسو سو پیری فساد کوي دو پیری کله چې لوز راغه یو خراغه دی اولنی پیر دوی فساد کو ګناونه وکړل خډیر بعثنا علیکم عبادا لنا نوراولی گل منګ پتا سو باندې بندگان زمنګ اولی باس شدید چې ډیر سخت جنگوالو فجاسو خلال الديار نور ننوتو دوی مز د کورونو ته وكان وعدا مفعولا او دا وعده پوره کړی شوی اول بیر چې کله دوی فساد شروع کو الله سبحانه وتعالى په دوی باندې جالوتیان مسلط کړي جالوت د قصه تیر شي تاسو ورېدل د دوی کورونو ته ننوتو دنیا کې ساني تی وجل د دوی نه غلامان او قیدیان جوړ کړو د دوی اول پر چې کله فساد وکړ الله وشرمول دي ثم رددنا لكم الكرة عليهم بیره واپس کړه مونږ تاسو ته غلب باغوي بانی وامددناكم باموال وبنين او زیات کړل مونږ تاسو مالونه او زامن وجعلناكم اكثر نفيرا او وګرځولې مونږ تاسو ډېر ډلېواله ان احسنتم لانفسكم کنيکی کوي تاسو نو نیکی کوي تاسو د خپل ځانونو د فائدې د پاره وینستم فلها او کبدی کوي تاسو نو zarar به داغه د پاره فاذا جاء وعد الاخره بس هر کله چې را لواده ورستنی په دویم پیر لیسوء وجوهکم نوراولی گل منگ بداسو ظالمان د دې لپاره چې بد کی مخونستاسو یا خفکی مخونستاسو وليدخل المسجد او د دې لپاره چې ننوزي مسجد ته کما دخلوه اول مره لکه چې ننوتي اول پیر وليتبروا ما علموا تتبيرا او د دې لپاره چې هلاک کړي هغه شی چې دوی پر وسو برشي په هلاک کولو سره دوی پر الله سبحانه وتعالى په دوی باندې بختنصر بادشاہ مسلط کو هغه د بنی اسرائیل په بابل خار کې قیدیان کړل او چې کله بیت المقدس ته ورغی نو په یوځه او یا زره کسان د بنی اسرائیل نو وجلی او یا زره کسان د یوځه وجلی او دا په وخت چې کله هغه ته پته ولګی چې دی بنی اسرائیل یحیی علی السلام
وجلې وینه ودري په دې خبرې سره هغه قار شو او لړ د یحیی علی السلام بدله اغسته دغه په بدله کې او یزر بنی اسرائیل چې نه هغه وجلو د دې د فائدې وروته چې کوم امت خپل قران پر خو دی خپل پیغمبر پر خو دی الله په برای دشمنه مسلط کړي د فائدې دین وروته چې کله منګه د دین پر خو کوم چې آسماني دین دی الله سبحانه وتعالى په موږ باندې به مسلمان دشمنان به برای دشمنان برای خلق په موږ باندې به مسلط کړي لکه څنګه چې دوی باندې شي عسى ربكم أن يرحمكم نجديد جرب ساسو برحمك بتاسو وإن عدتم عدنا او کتاسو را واپشوی فساد عدنا من برا واپشو ستاسو سزات کبیم دغه چل کو الله موږ بم را واپشو موږ باندې بیا قشا خلق مسلط کو وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا او ګرځول دې منګ جهنم کافرانو لرجیل وسدينا بعد الله سبحانه وتعالى د قران خوبيان او صفاتونه بیانې ان هذا القران يقينا دا قران يهدي للتي هي اقوم هدایت کی اغلاری تا چی دیر برابر دا ویبشر المؤمنین او زیر ورکی مؤمنانو تا الذین یعملون الصالحات اغکسان چی عملون کینیک ان لهم اجرا کبیرا چی یقینا دا غوید پارلوی اجر دے وان الذین لا یؤمنون بالآخرة او یقینا کسان چې ایمان نه لري په آخرت باندې اعتدنا لهم عذابا الیما تیر کړه دې موږ دا غوي د پاره دردناک عذاب ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير او غواړي انسان بدیل لره پشان د وختو د خیر لره د انسان صفت قرآن انسان د نیکی طرف ته راولي او د شر او د عذاب نه یری او کوم چې کافر انسان دی ناغوی د خپل ځان د پاره بدی غواړي عذابونو مطالبه کوي په مخه پیغمبران ته عذابونه دی راشي عذابونه دی راشي دوی مطلب مفسرین دا ذکر کوي چې قرآن د انسانانو د پاره خیر غواړي د نیکانو طرف ته انسانان راوړي خدای انسانان په خپل چې کله په غوسه کې راشي نو بیا د شر غواړي څنګه غواړي لکه خیری کوي ځان ته بچو ته او په دې مسله باندې ما خبره کړې و په کوم صورت کې سورۃ یونس کې چې دا خیری کول بچو ته ځان ته ناروا کار دي چې کله چې انسان د شر غواړي او دې شي غواړي لکه څنګه چې خیر غواړي دې شي تایید کوي وكان الانسان عجولا او د انسان تایید کوونکی وزدينا بعد الله سبحانه وتعالى هغه نخي بیانې د قدرت کوم چې په تفصیل سره په قران کې راغلي مخکې د قران حقانیت بیان کو هغه صفات یو کو اوس دغه دلایل بیانې وجعلنا الليل والنهار آيتين او ګرځولې د منګ شپه او ورځ دو نخي د قدرت فمحونا آية الليل نو محو کړي د منګ نه د شپې څنګه محو کړي دا پټ کړي دا تیار به کې راغلي دې ته پټولو وجعلنا آية النهار مبصرا او ګرځولې د منګ نه د ورځې رڼا والا لتبتغوا فضلا من ربكم د دې لپاره چې ولټوي فضل د طرف در بستاسو نه ورځ کې رڼا ده چې ځل به ګریزه ولټوي الله تر طرف نه سریزه کی مزدوري ځل لو کوي د شپې نو
شپه په دې پټه کړې چې هغه د آرام وخت دی. ولتعلموا عدد السنين والحساب او د دې لپاره چې پوښي بشمار د کلونو او حساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا او هر یو شی بیان کړی دی موږ په واضح بیانولو سره. هر شی الله بیان کړی دی او به واضح بیان کړی. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه او هر انسان سره لازم کړی د منګ عملنامه داغه په سټ داغه کې. د دې د یریت الله هر انسان سره داغه عملنامه داغه په سټ کې. حدیث مطلب داغه دی چې ني د عملنامه د سره ضروری ده لکه د سټ د توق په شان چې هغه په هیڅ حال کې دنه نه جدا کیږي. لکه سټ ته یو شی پروتي دغه شان د عملنامه ده چې ست کې به لیکل کی چې څه کې دغه لیکل کی. کله چې انسان د بیمار شي او د اسویلی غونته کې او اسویلی غونته کې دا به کوم لیکل کی هر شی لیکل کی. نو دین خلاصون نشته. مستخ خپل مرزي ده. د دې ملګرو ته اکثر دي نصیحت کوم چې مونږ کې هر یو سړی یو کتاب لیکي اوس لیکي. هر یو کس یو کتاب کې لیکي. دا کتاب بازار تر قیامت پورې ورځ راوځي. او وخت کې په تل کتاب کې څه لیکي. اوس خپل مرزي ده. تاسو اختیار شتي قلم ستا په لاس کې چې صفه کې لیکي څه خوخه ده چې ست سبا لیدل غواړي په دې کتاب کې او چې ته رب العالمین ته مخامخ شې دا کتاب چې په شکل کې چې د خلک کوي نه چې څنګه ناغه واستخپل مرزي ده ځکه چې په روپیو او په ډالر باندې د ټولو نه خپويږي. دا شم په دې خپويږي چې په دې کتاب کې لیکل څه غواړي نو استخپل مرزي. او دومره چې کتاب به د قیامت پر ورځ راوځي. او صرف په اتنه نه ځکه چې کلم کتاب لکه اوس په دنیا کې یو عالم کتاب ولي کې څوک کتاب ولي کې نه بازار ته روزي ټولي نه. د قیامت پر چې ستاره کوم کتاب دی د آدم علی السلام نوالو د اخرنی کس پورې چې څوک دی ټول په مخ کې وته درکړی کی دا ټول به نه سچ ته کې به لیکل شي. ان شاء الله را به شي په سورۃ کهف کې وړه خبره غټه خبره د ټول بغي کې نوٹ شي. وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه دې ته وکړه لکه مې تاسو ته هر سړی کتاب لیکي کنه. ونخرج له يوم القيامة كتابا او روب بسود د پاره په ورځ د قیامت کې عملنامه يلقاه منشورا چې مخامخ بشي ور سره خور ور به کولو بروتي د کتاب. الله بتسوي اقرأ كتابك والولا عملنا ما اخبلا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كافي دي نفس تانا نورز پتا باندې حساب کوونکې خپل حساب وکړه. دا عملنامه د الله ممکنه کمې کړي زیاتې هم کړي ته خپل حساب وکړه چې ته د حق داري. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه چاچی هدایت مندو نو یقینا هدایت مندو د خپل فائدې د پاره. ومن ضل فإنما يضل عليها او څوک چې گمراه شو یقینا گمراه کیږي چې وبال به بد باندې. ولا تزر وازرة وزر أخرى او نه پورته کوي او پورته کون کې بوج د بلچا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا او نه یو منګ عذاب ور کون کې تر دې چې ولېګو رسول پیغمبر الله ولېږي کتاب نازل کی خبر خوازه کی چې حجت قائم شي او خلک نه مني نو بیا عذاب ورک. الله موږ چې عذابونه نه ورکوه. اوس د عذابونه ولې راځي په دنیا کې دغه وجه. وإذا أردنا أن نهلك قرية او کله چې رادوکو منګه چې تباکو یو کله امرنا مترفيا نو حکمکو منګه مشران داغیتا. مشران چې کوم کې مسخون ته خلک دي
الله وی دغه فاسقان او فاجرانو ته موږ حکم وکړو، حکم د دین وکړو چې زما دین به منئ، زما طاعت به کوئ. ففسقوا فيها نغوي نافرمانیو کې بدغه کلی کې همیشه د الله د عذاب دراتلو نه مخکې د نه خیر ستۍ په دغه علاقه کې فاسقان فاجران ډیر په کوم ځای کې چې فاسقان فاجران ډیر شي او مؤمنان به کم شي او دیندار خلک کم شي په دې علاقو باندې عذاب راشي. ففسقوا فيها الله دوی فرمانی شروع کې بدغه کلی کې فحق عليها القول نثابت شي بدغه کلی باندې وینا د عذاب فدمرناها تدميرا نتباكو منغا كله بتباك ولوسرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح او دير تباكري دي منغا د قومنا رسل نوح عليه السلامنا وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا او كافي دي ربستا فقنا د خپل بندگانو خبردار لیدونکې الله کافی دی ټول هر څه ته معلوم دي. دنیا سپکاوي الله بیانې من کان یرید العاجله سوق چې غواړي د دنیا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد نو پتا دی باور کو دل رب دی کی سمر چی غواړو منګاو د چا د پاره چی غواړو عذابونه دي د لاس راځي د دنیا د لاس ځکه عذاب په دې مسله په دنیا د خبره شروع شو دنیا سره سره محبت کې عذابونه راشي. الله وی کم سره چې دنیا غواړي العاجله الله تعاجله ویلې عاجله ته بدیل ځکه چې نږدې ده حاصلول انسان دي كلا بل تحبون العاجله نږدې ژوند څوک چې د دنیا غواړي ارچاله ورکو ها نه ارچاله نه ورکو څوک چې د دنیا غواړي منګه پتا دی ورکو الله وی ما نشاء سمر چې غواړو لمن نريد د چا د پاره چې غواړو د دې دنیا لپاره کې ځان مړ کې کنه نو دومره به ته ملاویږي څومره چې الله غوښتلی دا او د چا لپاره چې غوښتلی دې ته د فائدې راووت نو ځان وجنه ایمان دومره خپل اسوهي چې ستاسو له ژوند پر رواني او هغه مقصد چې کوم د عبادت هغه مقصد پوره کولو کې به ته مرسته ملاوي دومره دنیا کوي. ان ډیر خلک دي ششتي چې الف ته لوړ وي او د خپل دستخط په ځای باندې سلګي ګوته لګي اوسم ګوته لګي په نن سبا زمانه کې ګوته لګي او مال وسره کروڑپتی لکپتی او دې ششتي چې ډیګریانو دي چې پوره بیگ ځان سره ګرځي او کله یو ته مینه ته وزاري کې وکړه بل ته کې ماره کار وګور او دې عربو ته وګورځه په کورونو کې پراته خوبونه کوي او خچ کم د الله بزمه کم نعمت ته دوی سره شتي او کله ته وی چې دا کرسي دي نو چې د کاغذي بوروي سنو ډیر سوچ په کې او به کې دي چې په اخر کې ځنی شمو چې دوره ګران کار دومره منی کوي او کروڑپتیان لکپتیان د زمونږه چې سار پسې رشپې پوری ور باندې لګي ک ګټه وي ګټه ماتي ک وس پنه وي وس پنه ماتي چې څو ته هغه کوي بیا به کوم غریبانان دي مسله دا واضح شو چې دنیا کته ډیر ځان مړ کې خو دومره به ته ملایوي څومره چې الله غواړي نو کوشش خو وکې ځکه دې نه بغیر گزاره نه کی خو کوشش په حدود کې دن نه کوا چې آخرت ته نیر نشي الله دې نیر نشي پیغمبر دې نیر نشي نو رزق پتا به راځي د دې غم مکوا او څنګه چې پتا به مرګ ګرځي یو ځکه دیم نه پریدي نو دغه شپه پتا به رزق هم ګرځي په یو ځکه دیم نه پری او کته نه ستاريزه خطا شي نو د رزق نه تنه خطا کېږي دا خبره نظریه ده سات کې دي چې تنه رزق خطا شي خو رزق تاسو معلوم ده ستاسو خپل برازي نو د یو نو سره ایمانی کمزوري چې کینی بس سبحان الله الله د رزق لوز کړی دی او چې حالات ته وګوري
نو پورز کې سلیریش ګنټیر به سلیریش کې دې ګنټه دوه بچتا خو دې خو کې نو ټول د دنیا کې ولګي او په خله دري الله رزق ورکي نو کوم ځکه دې ستاسو یقین او اعتماد سید اسباب جوړ اسباب چې جوړ کړو دا غینه بعد الله سبحانه وتعالى به رزق درکړي نو دیو ناشنا خبره نه سیر ساتي چې الله وی چې څوک دنیا غواړي چلو چې جواب به دی چې څوک دنیا غواړي منګه ول ورکو وی چې څوک دنیا غواړي منګه ورکو ما نشا څومره چې غواړو لمن نريد چا د پاره چې غواړو وبديتم وكيدا ثم جعلنا له جهنم بأجرزه من غلر جهنم يصلاها مذموما مدحورا جن نوزي باغيت بدهلا رټل شوي د دنیا پرستو خلکو انجام دي ومن اراد الاخره او سوق چې غواړي اخرت څوک چې غواړي آخرت به خو بغیر خلک داخل شو ها موږ ټول آخرت غواړو کنه غواړو ټول غواړو کنه وای هم زی شو ټول ته آخرت ملوي نه یو خبره واوره وسعلنا سعيها او کوشش کوي غیلره کوشش دغه مناسبه نه دي چې ډېر ځوانان شته خپل باندې چولې د وسه غواړي آخرت غواړي د الوا پلیټ وته کې د مخې ته فوس دین پستی پستی خبره غواړي سه اخرت تکلیف کې به نه چي تکلیف کې به نه چي د الله دین ډیر خوخته به انتهای خوخته خلګه تکلیف کې به نه چي تنګي به نه قرباني دل نه درکې خودم رضی الله په دین باندې مینده د خمینه ده په الله سخ مینده یا رجل الله نو متوري رب سبحان الله زمو د رب به ته خپل رب لپاره دا کړو دا به ته نه په پیغمبر سخ مینده انتهایی مینده خو د پیغمبر په طریقه عمل تنګي وینه پیغمبر د لپاره څه کوشش دغه لپاره قرباني دغه د حدیثونو لپاره د قصې وته نه کی خودور غواړي څه غواړي اخرت کدي څه به مزید موږ ټول غواړو هډیر دی بمون کې دعاګان وره دعا غواړي چې بس الله رحم وکړي بس د مولیان الله پیدا کړی دي لپاره چې دوی د عوامو لپاره څه غواړي دعاګانې او عوام بخپل چې د دنیا کې سحر نه ماخامه پورې بچي او خځې بساتي مولوی سه په محراب کې نه چې سبق غواړي دعاګانې به غواړي دې لپاره بس ته نور څه کوشش وکړي غریبانو مولوی سه ته خو ټیکه غل ور کړی ته دعاګانې واره مهنت او کوشش وکړو نو به دعاګانې غواړو نو کار روان شي عمل دعا کار روان نو عمل دې پرې خو دې غمین شو صرف ارمانونو په امیدونو نه شي کنه نو دا ډیره قیمتي خبره ده ومن اراد الاخره چا چې اراده وکړه د اخرت وسعى لها سعيها کوشش وکړه دغه د پاره بل خبره وهو مؤمن وغير مؤمني موحدي ځکه چې ډېر خلک دي سمشتي چې عقيدي خرابې د آخرت لپاره کوششونه کوي ډېر دي شتي آخرت خوخته جنت خوخته دغه لپاره حق قرباني نه ورکړي نو په دې ملکونو کې نه بس سره عقيده به خراب وي مشرک وي خو دومره جماعتونه به جوړ کړي دومره قربانيانې به ورکړي د دین د لپاره ته حیران شي نو شرط په الله چې مؤمن به یعنی موحد به عقیده به برابرۍ خو دنیا خو الله د مهنت مطابق نه ور کوي د مهنت مطابق ور کوي نه ور کوي کنه دنیا خو الله وی چې څومره غواړم او چا لپاره غواړم ورکوم خو د آخرت ته ګوره یو سړی دی آخرت غواړي کوشش وکړو موحد دی فاولئک کان سعیهم مشکورا نو دا کسان دي چې قبول کړي شوی دی کوشش د دوی آخرت الله ګوره مهنت مطابق ورکړي سوره مهنت کې ته ملوي خو دنیا چې سوره مهنت کې دنیا پدې نه ده قسمت کې سری کړی شی بدرځي او د آخرت لپاره چې څومره کوشش کې او ته ملایي به الله سبحانه وتعالى دا خبره کوي چې هر چې دنیا ده نو دا خو من کافر لمر کوو مؤمن لمر کوو نو په دې خوشاله دي نه دی بکر
كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك هر یو تور کو منګ د دې دنیا والونا او د دې نیکانونا من عطاء ربك د ورکړې د ربستانه وما كان عطاء ربك محظورا او نه د ورکړه د ربستا من کړې شوی انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وګوره چې څنګه ورکړې دي منګ باز د دې په بازو وللآخرة أكبر درجات او خامخ آخرت خډیرو لوی درجو والده واکبر تفضیلا او ډیر لوی فضیلت والده الله دنیا هر چاله ورکوم کافر بکیم لګیا دی مسلمان بکیم لګیا دی او هر چا اخر دی آخرت خو به سید مسلمانانو لپاره خاص دی والآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل او غټي درجې دي غټ فضیلت ته هغه خاص خلکو لپاره اوس د آخرت تذکره وشو د دین بعد الله سبحانه وتعالى خبري بیانې کپاغي باندې د عمل کونو د آخرت په دي خيسته شي او الله به ته آخرت نصیب کی جنت به نصیب کی لا تجعل مع الله إلها آخر مگر زود الله سره حقدار د بندګي بل معبود فتقعد مذموما مخذولا نکی بنی ملامت کړي شوی او شرمولې شوی وقضى ربك او فیصله کړي د ربستا الله تعبدوا الا اياه چې بندګي مکوي سوا د الله نه وبالوالدين احسانا او د مور او پلار سره احسان کوي دا طریقه ده الله سبحانه وتعالى چې کله خپل حق ذکر کوي به د مور پلار حق ذکر کوي دلیل به دې باندې د مور پلار حق ډیر زیات دی ځکه الله خپل حق سره ذکر کوي مور پلار سره حق کوي اما يبلغن عندك الكبر کچری ورشتا سره بوډا والتا احدهما او كلاهما يود دي دوارنا يا دوانا فلا تقل لهما اف نو موایا دوانو تا اف قدره اف بوتم نه حدیث کې راځي چې څوک خپل مور پلار په بوډاوالي کې عمومي جنت ته لاړ نشي الله دې تبا کې دا خیری جبريل کړي د امین پر رسول صلی الله علیه وسلم ویلي الله وي اوف بوتنه زمونږ خولک چې کله بوډای شي بس کور کې دي سي پالتون ته کې کمرې وړه غونته کې اکثر دي سي راسي ګټیم په لباس لګېدلې نه پای کې بیا بوډا بوډۍ پراته اسی څه شرمېدلې خلک دې را باز یعنی کم کور چې ور دي بوډا جوړ کړي هم پاک کور کې به دغه ټیمي اونته کې کمره ورسي اسمه شرمېدلې انسان دی اسمه بی عزت انسان دی اسمه بی دین انسان دی زما کور خکه اسمان درولې کور ویننه دا کومه د پلار په خاص مکه او جیدات کې پاتې شي دا خدای غز مکه ته به څنګه زما وایي ته پوښي کې وای ما سره وسی مور بل کوم ځای وسی ما سره وسی دا دومره لوی سړی شو ما سره وسی تاسو سره کوم ځای وسی ټول عمر ته دا خو سره وسی دلې دا کورم دا غوډه دا مهنتوم دا غوډه هر څه دا غوډه وسته ما سره وسی یو مور پلار او یو مور شل بچی ساتي او چې کله بوډاګان شي نو دا بس بيدینه به جګړه کوي چې تاسو سره وای کما سره وای ته بوز ابلوي ته بوز او دوی ته پته ولګي ان شاء الله په دوه حالاتو کې یو په دنیا کې چې کله دوی له نعمت الله واغستو او دویم په آخرت کې دوی ته پته ولګي هغه سړی ته کلمه نصیب کیږي د مرګ په وخت کې چې چا نه مور پر خپي دا خبره ده ساتي او کته ته پته چې ستا مرګ به کله راځي نه وای جدا مسله ده خو موږ دا غسړي خبره کوو چې ته خپل مرګ نه معلوم مور بلار دي خپي مرګ وخت نه معلوم ده خو یې خبره شو روایت کې راځي چې سړی مړ کېدو
رسول صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته ولګل بلال رضی الله عنه پکې مو بیا شورته و چې کلمه وای ا کلمه نشو ویل راغه رسول صلی الله علیه وسلم بلال رضی الله عنه یا رسول الله سره کلمه نشو ویل رسول صلی الله علیه وسلم وی کته کلمه نشو ویل وی مور خو نشته او رسول الله بوډۍ مور یې نشته رسول صلی الله علیه وسلم ویل زوی کړي خپې دي کښوي اي مخواړو مطلب جو خپې مت بس سید جهنم ته الله واچي نه کده د خوخ وینه نه دغه منه د خوخ چې څنګه دو یلته زو لا اله الا الله محمد رسول الله په دې ساوت کلمه به نصیب نشي ویلخه ولنن چې ته به خپل بچو پورې دومره خته او بچی کته او بچی بره او خزه کته خزه بره دومنه ومنو دوی دې نشان ومنو دوی سنخم نو د مور په سره پر لګیاو ستا سره منډي واري خزه خو وزراله دا بچي دا وزرالو وسنی انسان د پاره تغه غرونه پرې خو دغه پوخانی چاو ته سره منډي والی او ته دا غوي د وینې نه پیدای دا غوي د غوخې نه پیدای نو دې ماشومان د لاسه چې پرون شي د کال عمر د شپږ میاشتې عمر هغه د لاسه دا غر پرې خو دغه سپینګری دی پرې خو دغه بوډۍ خزري پرې خو د جنت دروازې چې راغی د قدمونو لاندې راغی پرې خو دی ماشوم د لاس دی خزي د لاس حدیث کې رسول سلام په سنن ترمذی کې د حدیث رسول سلام د عذابونو دراتلو یو څو وجې ذکر کړی یو وجې دغه آی کې د ذکر کړی دا چې کله د خزي خبرې له د مور په خبرو ترجیح ورکړې شو نو به د عذابونو انتظار کوي او دویمه چې کله ملګری له ترجیح ورکړې شو په پلار باندې نو به د عذابونو انتظار کوي نو ریباز ایمان پچاره وړي په خزو په زور وې نه نو ریباز په خزو باندې ایمان راوړي به د خزي په مذهب دی خزو تی رور دی خسړې دی یا خسړې دی ښا خزو تی پلار دی خسړې نه وي دا خسړې نه دی بچي هغه د سوي دی وی نو یوسف سره سوکم نو وی الله تعالی ما عقل درکړي سید ردی خبر به صحیح چې ستپلر خسړې نه د دې د قول مطابق استاد پاره کدی کافر هم شي کنه کسته د پاره د سره پلر کافر هم شي کنه بیا به سره مخکې ته خو لداوی چې بد اخلاق کړي دا خبر ډیر وګړي د خلنډه وي ته بدی ختم ته دا ځم پلر بد اخلاق کړي کنه چې کافری سور کافر او هندوی کنه بیا به سره مخکې دینه بعد وسو کوی ځم پلر بد اخلاق کړي شیخ صاحب زمونږ غمو ډیر بد اخلاق کړي کیندوی کنه هم به سره خکې ته بد اخلاق کوي پتا باندې حق د کافر مور پلارون پتا باندې حق دی هغه سره به مخکې تل دای زما مور بد اخلاق زما پلار بد اخلاق صحابو د تابعین سیرت کې دیو کده ته به حیران شي د تابعین بوخ کې یو غټ محدث چې هغه امام په حدیثونو کې درس وکاو په خپل جمعات کې په لکاو په زرګاو طالبان باغ ته ناشو د لرو نه بخلک راتلو هغه خوات او د کور د کړکۍ دغه د جمعات ته مور سخته بد اخلاق خزو انتهایی بد اخلاق نو درس کو په زرګاو خلک وته ناشو یو غټ انسان غټ لکه غرچی امور یې کړکۍ دا اوچت کوي وې دغه درسونه به کې چرګان د ودانی سو کچي وي کداغه درسونه ته بنای شي دا بځای جمله د چرګانو د دانی شاګردان وی هغه د سر دي کوزنی ولا وی چې سید جی درل موس چې خپنه شي امور دا خبره اوریدل لازم دي لا په اوسات غیب چرګانو د دانی و چوري کور کی بیا راغی دا په علم کې وغرو حدیث په علم کې ځان ته سوي او امور خبره مخکې نه چي قاضي شریح دا یو غټ عالم غټ امام تیر شوی دین په مشرانو او دې قاضي کېدونو یعنی کان خلک د دې قسم منصب نه یری نو د علما په شرالو بچایان په شرالو هغه خلیفہ په شراغه نشید او د کوی ته ګور قاضي شه هغه نه ځنه قاضي کی الله باندې ته پوښ کی امور دې خبر اور د امور سخت بد اخلاق
او بهر وز د سړی مې خلیفہ مراغله او سم شور دي ټول به مخ کې راووت اول خو دې کارته وګوره ټول به مخ کې راووت ازوی نه سودا ټول خلک د دې ګوره په دې بری زوی به راغلي خو دې د ګوره دا وسره سکه چې ورله وي تا اخر د ځان نس شي جوړ کړي چې دا خلیفہ پتا بشراغه دا مشران خلک پتا بشرالو ته ځان ته په سن نظر ګوري ته موږ سړی سبانه چې ګوره رواني وز هغه سد سټیټ نو لغه ته څه پیسې لوي دی مخکې موږ څه پیسې لوي سید سبب درځم چې مور ویني به موږ سمجال خلیفہ ته مینت کوي نه منله او چې مور اړه کې د مور اړه څه کولې شي موږ د غریب ټلیفون کوي دردونه دي او بیماریانی دي او خرچې نشته او دې نه په ټلیفون بي عزت کیو استاد سره خرچې پوره نشو استاد سره غریب مینت زاری کی دغه 100 روپاټو ته 200 روپاټو د غریب ناشته په دې عقل مونږه ډیر شاته یو انتهایی شاته پاتې شو د مور پلر په دې مسله کې سره د دې نه چې په مال کې ترقی وشو زموږ په علاقو کې خلکو پاخه کورونه جوړ کړو گاډي واغستو موبایل چې په خا د نعمتونو نو ټولو د پته اوس خلک مالدار شو دي مسافرو سره مالدار شو خو په دومره مالداري کې چیرم د بس چیرم د مور پلر نشي ساتره دو کسان بوډا بوډي چې غریبانان نه سخوري نه دغوي دغه جامي یو سو جوړي خوراک یو نونی چرته کوي دغوي جوړني خو دې به نشي ساتره کچته یو چشمه یا امسای لګي ها دغه نور حسیني خدای دې نشي غسته او دې بچو او دې خزله نوې سامان او هر څه نو د الله نه یره پکار ده الله وی اوف به دغه به مخ کې نه وي ولې به اوف نه وي دې اوف سره مخپکی علما وی کړي دې اوف نه لاندې او ټکه وی الله به ذکر کړي خو دې اوف نه لاندې سنشتي نه به داخل کو مبارک مسخ الله جسوک چغي وی مور پلارته او دا بازو توي غلای شوی ته نه پويږي وی پلار ته وی ته نه پوي او دا باز مور ته وی دې سړی د وینو تر سړی خټ کیږي چې مور ته وي ته نه پوي قمقله تجره خبرې د کړي دی د ناس په پاسته دي ذکرې دا د چې وزن ته غټ شړده تر چا خولي خو د قری ته خولي ته جوړه چې ته نه پوي اوس تاګه ته نه پوي دا بی دین انسان کار دی ابو هريره رضی الله عنه څومره غټ انسانو ده هغه چې د کور نه راوته دغه طریقو په مور به سلام واچو وی مور لاړم هغه به وعلیکم السلام وی به دې بچی الله دې ملش دغه طریقو لازم چې براوته مور به خبره وله نیورزي आवाज وکړو مور ته وی مور لاړم به چې دروازې نه بار ته وته نو سوچ کو چې یاره زما د आवाज نن چرته په دې مور باندې چتره تخکاری هلکه مور د سنې دی نو دې کې څه به ادبي شي خو دغه د خپل تقوا ته وګوره نو به د الله لپاره صدقه ورکړه چې الله رته د ګناه معاف کړي چې زما وځو چت شي او د مور په आवाज وي هلکه ابو هريره رضی الله عنه سوق دی او زمونږه غریب د ځان د ساتلو نه د خبرو کولو باندې خبرو چل بول نه ورجو د مور پلار په مخ کې وبدمایشي کوي الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي چې مور پلار حق ادا کړو نو دې ذکر الله سبحانه وتعالى وی چې اوف بوتنه ولا تنهرهما ومرت دغدوانا وقل لهما قولا كريما او يدويتا ونا عزت منا مرتا الله دا ټکه دیر پر وروړو ځکه چې دا بوډا او بوډۍ زیاتی خبرې کوي لکه کله کله بوډا بس په خبر پرون خلی الله وی رټه ما صبر کو بس ته بوډا شه د خپل خبر خو بکای تام دي چې بوډو کوالي کې غوډه تنکړی دا وو ته رټلې نه خیر دې کو څنګه بوډا ته یو څو خبرې زیاتو کې خپل رانی ولې ده اوس ته سید چې څنګه تغواړي دي څه وکونو مور باندې رټی چرته بوډۍ شه خپل خبره بکای ته وی چې د خپل خیز ته ټلیفون ډیر مکوا د خپل خیز سره کینم بس سید مو ته څنګه خپل کار کوا اگر خزي حق ادا کوم ته دین نه مونږ کوي ته خزي حق ما ادا کو هغه د ظاهر کې څه وای
وسیله به چې څنګه ته دغه شان بکو ته زموږ مشره ته چې کوم اډر کې به منو موږ زموږ څه مجال دی چې سره خبرې خلاف ورزي بل دې په مخ کې دغه چل مکوه ابدا نه خوشاله نور د خځې خو پتا باندې حق شته خو پتا دا کې الله وی رټي به نه د چې بوډاګان شي غریبانو نه ماشومان جوړ شي بس به خبر راونی شي وقل لهما قولا كريما ويغويت وینا ادبناک خبرې جو سره کې پارام کوا بل چې خبرې وته کې خبرې وسره کې نیغ نیغ وته مګوره د اینې سره پلان سره خبرې کې د سترګو کې د سترګې چوري مور سره خبرې کې د سترګو کې د سترګې چوري ادبناک انسان چې نه غو کې دومره طاقت نه چې پلار ته وګوري د مور ته وګوري دا په مخ کې بغلې ناس په کوم ځای کې چې پلار رواني مور رواني نو پرې چې هغه مخ کې زیته به شاته ځه دا وینو مخ کې نه زی سبحان الله زری سلف ته حیران شم دین دې مشرانو ته سیرت کې ما دا واقعه مطالعه کړې و چې تابعین په وخت یو نیک انسان او عالم دغه سکار پیښ شو د کور په دې کوټه باندې او په چت باندې دا خځې وته پیدا د کار دې لپاره بروخه جو زبر نشم ختی دا خځې وته څنګه ته عجیب سره ولې شي خته بر نور غوته برخیږي ویجا پلار مې ودلې لاندې او د به د بیل چې غلاندې پروت زبر په کوټه باندې ګرځم د حضور باغ را پاتې شو دومره به احترام کو دومره به ادب کو چې د پلار بروانو مخ کې بتینت چې خبره باغ کوله دوی بغلی ناس دې ته ادب وي دې ته ادب نه کوي نه